د پوهنې وزارت د سرچینو او ادارې معینیت له لوري د کابل په انټر کانټیننټال هوټل تالار کې د یاد وزارت د مرکزي او ولایتي رئیسانو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او تجربو شریکولو 3 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست د دیني مدارسو په خالي بستونو کې د استادانو په توګه د وړ کسانو ګمارلو په موخه له 70 تنو نمایندانو څخه ډله ییزه ازموینه واخیسته. د پوهنې وزارت د مسلکي پراختیا د رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري په مشرۍ پلاوی د ښوونکو د مسلکي پراختیا د تشکیلاتي جوړښت د وضاحت په موخه هرات ولایت ته ولاړ. د دایکنډي ولایت پوهنې ریاست د یاد ریاست په څانګو کې د 38 خالي اداري بستونو د ډکولو په موخه له 103 تنو نمایندانو څخه ډله ییزه ازموینه واخیسته. په پام کې ده چې په یاده بستونو کې وړ کسان د کارکوونکو په توګه وګمارل شي. د بلخ ولایت پوهنې مشرتابه د ولایت مقام مرستیال دیني علماو، قومي مشرانو او د فارغانو د کورنیو د غړو په ګډون د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې د یاد ولایت شورتیپه ولسوالۍ اړوند د قلدو بحرالعلوم دارالعلوم د احادیثو له لویې دورې څخه 40 تنه طلاب فارغ شول. د هېواد د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو د ویش د لړۍ په دوام نن د لوګر ولایت د ښوونځیو پر زده کوونکو د درسي کتابونو د ویش بهیر د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې پیل شو. او د بدخشان ولایت مرکز اړوند د فیض آباد ښار د نمبر 2 نجونو ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکې بي عایشه چې د یو کال په موده کې د قرآن عظیم شان یوه نسخه په خطاطي لیکلې تیر ورځ د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معینیت له لوري وستایل شوه.